ډېره مننه ګلبادر صاحب محفل خو تاسو زموږ را جوړ کړه او دغه د ارباش زموږ چې کوم مینوال دي دو هم د زموږ په پیج باندې کې د جاسم ارمان صاحب هم ډېر مینوال دي نو راځو د جاسم ارمان صاحب د طرف ارمان صاحب څه به وایي دغه زموږ د ارباش مینوالو ته او دغه چې کوم حاضر زموږ بنډارو جوړ شوي دي نو څه به وایي څه به راسره شریک کوئ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نور خو ستا ډېره مننه کوم چې دومره ښکلی بنډار دې را جوړ کړی دی او دا زلمي دې یو ځای کړي دي نو ډېر خوشحاله یم او ډېره مزه کوي چې داسې پروګرامونه را جوړېږي. نو خبرې خو زیاتې نه شم کولی او شعر دوه وایم چې څه خوندور څه بې مزې تېرېږي څه خوندور څه بې مزې تېرېږي ژوندون کې سل رنګه قصې تېرېږي او صاحب بیا هم بې احساسه یمه صاحب بیا هم بې احساسه یمه تر مخه څومره جنازې تېرېږي او ټپې به درته وکړم ترنم کې چې علم جباران پرېکړې چې مې کم اصل ته جانان ویلي دینا زه په دوو سترګو میان یم خلق کو نور ګمان ساتي ړانده دي شینا د دې ارمان محفل ته راشه خمار خمار نشا نشا بشي میانا. ډېره مننه جي. خلق ماښام کې دیدنو کړي زما خام کې زنګېدلې او کور ته زما مخامخ نه راځي شرمېږي زما چې خیال نه دیدن راله کوینه نصیب سالوبې دې وکړي چې د ځوانۍ عمر په غم کې تېرومه. ډېره مننه جي. نصیب ستا نه مې ګیله ده چې په تن کې مینه د یار جدا شومه مولا پیسا می بیرته راکا ستا په تعویذ لیونی زړه نه راکوینه. اخري ټپه ده چې د تنبل غږ دې لیونی کړم خاورې دې مشا د اوږدو ګوتو سرونه. ډېره مننه ډېره مننه جاسر ارمان صاحب دغه محفل تاسو دواړو زموږ را جوړ کړه په مازدیګري کې ډېر ښکلی ماحول دی د بلې ویډیو پورې زموږ انتظار وکړئ د الله په امان.